ګلاب هوټل د بلوچستان ایالت پښین ولسوالۍ د سرانانو په سیمه کې دغه سل کلن رسټورنټ د ښه روش پخولو لپاره خورا اوڅار دی چې هره ورځ ګڼ خلک د یاد هوټل د روش خوړلو لپاره ورځي. د دې هوټل تقریبا 100 کاله کېږي. دا هوټل زموږ نیکه کوي حاجي ګلاب اکا، موږ لمسیان د حاجي ګلاب اکا. دا د ډېر زمانې د انګریز د وخت هوټل دی. دې بازار له تقریبا صرف حاجي ګلاب اکا راغلی دی، دا هوټل دلته خلاص کړی دی، بیا د بازار مشهور شوی دی. په هفته کې خامخا دوه درې واره راځو، نو ډېر ښایسته انتظام، ډېر ښایسته روش دی، ډېر خوندور دی ماشاءالله. دغه تاریخي هوټل ته د ځایي خلکو سربیره د نورو سیمو څخه هم خلک ورځي. د دوی په وینا د ګلاب هوټل روش خورا ځانګړی او خوندور دی. ما نوم دی امین الله دی او موږ یو د ګلاب هوټل دی په شوق راځو. که د چمن څخه کوټ له ځو هم دلې راګرځو، دلې ډوډۍ خورو، او که د کوټ څخه چمن له ځو هم دلې راځو، دا ډوډۍ خورو. دا ډېر مشهوره روشه دی او ښه روش ورکوي او ښه خوندوره ډوډۍ هم ده. د دغه مشهور هوټل مالک د ننویسل سره په خپلو خبرو کې وویل د دوی د هوټل خورا ښه روش دی چې په یوه روش څه باندې 2 کسان مړېدلی سي، او په یاد هوټل کې روش په خورا ځانګړي انداز پخیږي. روش ته تقریبا دا ته را پخېږي. ګوره دا دلته موږ کښېږدو، دا کچه غوښې پر دې ځای ویل سوي ده. دې ته تقریبا خالي مالګه ولوېږي، بل شی نه لږ اوبه ولوېږي. دا ګوره دا کچه غوښې دي، ورپسې لاري. دا بیا ګوره دا پخې غوښې ده. د روش تشخیص دا دی چې موږ تقریبا زموږ په روش 3 کسه مړېدی سي. زموږ روش تقریبا دا وګوره غټ روش دی، 2 کسان په مړېدلی سي. په دې روش کې خاص تشخیص ده. د دې خاصیت دا دی، دا تقریبا د حاجي ګلاب د ټیمه څه دی، هغه قسم دی، هغه روش دی، هغه خلک دی. بلته یو قسم روش ده، یو روش یوه ډوډۍ په 980 روپۍ. په دې وروستیو کلونو کې په بلوچستان ایالت کې بېلابېل ډول او معیاري هوټلونه جوړ شوي دي، خو ګلاب هوټل د شاوخوا 100 کلونو په تېرېدو سره هم خپل ارزښت نه دی بایللی. اوس هم دغه هوټل ځانګړي مینوال لري. د سرانانو په سیمه کې پروت دغه هوټل ته د چمن، کوټې، پښین او د نورو بېلابېلو سیمو څخه خلک راځي او اوس هم د ګلاب هوټل روش خوري. سمیع الله غفران، ننویسل، سرانان.